بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ د نن ورځې درس هغه په څنګه کولای شو چې په خپل کمپیوټر باندې مونږه فلش یا USB بند کړو. نو دس پی سي ته به راشو، په دس پی سي به رایټ کلیک وکړو، مینج ته به راشو. کله چې مینج ته راغلو، په مینج کې به راشو ډیوایس مینیجر ته. کله چې مونږه ډیوایس مینیجر ته راغلو، نو په ډیوایس مینیجر کې به یونیورسل سیریل بس کنټرولرز باندې به مونږ کلیک کړو. هر څومره پورټونه چې د تاسو سره اوسي، 1 2 3 چون زما په کمپیوټر کې 2 پورټه دي، په هر یو رایټ کلیک کوئ او چون دا ما پې بند کړي دي نو تاسو انیبل باندې کلیک کوئ. نو راځم زه په دې باندې ډیسیبل باندې کلیک کوم. یس، نو دا فلش په کمپیوټر باندې مونږه بند کړل. نو که چېرته غواړئ چې خپل کمپیوټر باندې بیرته فلشونه خلاص کړئ، اوس دې باندې ریسټرکشن ولګېده، نو که زه غواړم بیرته دا ریسټرکشن د دې نه لرې کړم، یعنې USB بیرته ما سره کار وکړي، USB پورټونه دس پی سي ته راځو، په دې رایټ کلیک کوو، مینج ته راځو او په مینج کې زه راځم ډیوایس مینیجر ته. کله چې ډیوایس مینیجر ته راغلم، یونیورسل سیریل بس کنټرولرز، په دې کې به په دې باندې تاسې رایټ کلیک وکړئ، انیبل به کلیک کړئ. نو چې کله تاسې انیبل کړه، تاسو سره به دا کار وکړي. که چېرته مثال په ډول 2 پورټه دي، دا د کمپیوټر 2 پورټه دي، په دې رایټ کلیک کوئ، ډیسیبل یې کړئ او همدارنګه ډیسیبل یې کړئ، او که بیرته راولئ انیبل کړئ. چون دلته دا ریسټارټ کېږي، نو زه انیبل نه کلیک کوم، په دې رایټ کلیک وکړئ، دا به ډیسیبل شي. او که بیرته غواړئ چې خپل فلش مو کار وکړي، USB تاسو کمپیوټر ته داخلولی شئ، انیبل باندې کلیک کړئ. نو په دې شکل سره تاسو که مثال 4-5 پورټه اوسي، نو په دې ځای کلیک کوئ، دا ډیسیبل کوئ، دا 5-6 پورټه به تاسو سره ډیسیبل شي. او که بیرته مثال په ډول سره انیبل کوئ، نو انیبل باندې کلیک کړئ، نو تاسو سره به هغه پورټونه کار کوي، USB به د تاسو سره کار کوي او کمپیوټر به USB اخلي. دا زموږ د نن ورځې درس.